درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغانستان او پاکستان سوداګري او ترانزیت وکړي په هکله اندېښنې راپورته شوي د افغانستان د سوداګري خونه وایي په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري او ترانزیت یا افتا وکړي وخت تر راتلونکي څو اونۍ پای ته رسیږي خو دوام یې لا هم د دواړو خواو بې برخلیک دی. د افغانستان بانک وایي په وروستیو کې د نویو بانکونو نوټونو د چاپ تړون لاسلیک کړی چې پر بنسټ به یې یوه اندازه بانک نوټونه چاپ او هیواد ته راوړل شي او پاکې برخه به یې تر راتلونکي کال په اوږدو کې چاپ شي. پولیسو په روسیه کې تر زر زیات لاریون کوونکي نیولي دي. لاریون کوونکي د کرملین منتقد الکسي ناوالني د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ناوالني څو ورځې وړاندې د روسیې پولیسو له لوري نیول شوی چې په غبرګون کې یې د نوموړي زرګونه پلویانو لاریونونه پیل کړي دي او د افغان دولت مذاکراتي پلاوي غړي ویلي چې په مطرح شوې اجنډا کې تر اوسه د موقت حکومت بحث هیڅ یاد شوی نه دی. رسول طالب زیاته کړې تر اوسه پورې د موقت حکومت بحث نه طالبانو مطرح کړي او نه هم کوم بل هیواد.